په څلورو طریقو سره زموږ صحت مکمل کیږي. په دغه څلور قسمه صحت کې یو فزیکل صحت دی، کوم ته چې موږ جسمانی صحت وایو. جسمانی صحت هغه صحت دی زموږ چې یو انسان په لاس او خپو باندې روغ وي، په وجود باندې روغ وي، څه معذوره نه وي، جسمانی طور دی بالکل فټ وي، دې ته ویل کېږي زموږ جسمانی صحت. دویم هغه دی منټل صحت، کوم ته چې موږ دماغي صحت وایو یا ورته ذهني صحت وایو. لکه څنګه چې زموږ د وجود دپاره د جسمانی وجود صحتمند پکار دی، داسې زموږ د دماغ، داسې زموږ د ذهن هم صحتمند پکار دی. که یو انسان د اړیکو په لحاظ سره، که یو انسان د جسم په لحاظ سره، د خپو د لاسو په لحاظ سره روغ دی، صحتمند دی، خو دماغ د خراب دی، ذهني دی ټیک نه دی، نو دې انسان ته موږ صحتمند نشو ویلی. دوی څه شولې؟ درې میسه د صحت چې هغه ته موږ وایو سوشل، سماجي. کم انسان چې جسمانی طور هم ټیک دی او دماغي طور هم ټیک دی خو هغه سوشل نه دی، نو دی بیا هم په صحت باندې نیمګړی دی. نو دا هم د صحت یو حصه ده. او څلورم چې کوم دی هغه دی ایموشنل. زمونږ د صحت یو اهمه برخه ده ایموشنل، کوم ته چې موږ په اردو کې وایو جذبات. نو د انسان د صحت څلور اهم حصې شوي، څلور تقسیمه شو: فزیکل، منټل، سوشل او ایموشنل. اردو کې ورته موږ وایو جسمانی، دماغي، سماجي او جذباتي. چې کله په دې څلورو واړو حصو سره یو انسان برابر دی، نو دې انسان ته موږ وایو چې دا مکمل صحتمند انسان دی. اوس راځو دې ټاپک، هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن. صحت او جسمانی تعلیم دا د ایجوکیشن هغه برخه ده، د ایجوکیشن هغه برانچ دی. د انسان ته موږ داسې ایجوکیشن ورکو، د انسان ته موږ داسې تعلیم ورکو، د فزیکل، که د منټل دی، که د سوشل دی او که د ایموشنل دی، دا څلور واړه د صحت چې کومې برخې دي په دې ټولو باندې د انسان برابر شي، د جسمانی طور هم برابر شي، د دماغي طور هم برابر شي، د سماجي طور هم برابر شي او د جذباتي طور هم برابر شي. د دې انسان موږ هم دغه شانته کې ډیولپمنټ کوو، نو په مکمل طریقې سره د انسان را روان شي، د معاشرې د اوسېدو قابل شي، د ذهني ټیک دی، د جسمانی ټیک دی، د سوشل دی، د ایموشنز په کنټرول کې دي. نو داسې مکمل چې د انسان تربیت کیږي، د تعلیم ته ویل کیږي هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن. اوس دا به موږ په کومه طریقه باندې کوو؟ د سپورټس په لاره باندې، د گیمز په لاره باندې، د ایکسرسایز په لاره باندې او د دې سره د فزیکل اکټیویټي په لاره باندې. په ده به موږ گیمونه کوو، په ده به موږ ایکسرسایز کوو، دی به سپورټس کوي، دی به دغه شانته کې جسمانی سرګرمیانې کوي، فزیکل اکټیویټیز. د دې په ذریعه باندې به دا انسان موږ یو پوره او یو کامل انسان جوړو. لکه څنګه یو سپورټسمین دی، دا سپورټسمین مثال دی د کرکټ پلیر دی، دی د فوټبال پلیر دی، یا دی د هاکی یا د بل گیم پلیر دی. دغه پلیر چې کله دا گیم کوي، دا ایکسرسایز کوي، دی به د جسم په لحاظ سره ډیر زیات مضبوطي، صحتمند وي، فټ وي. یو سپورټسمین ته، یو فوټبالر ته تاسو وګورئ، هغه څومره فزیکلی مضبوطي جسمانی طور، دغه بون ته تاسو وګورئ، دغه مسل ته تاسو وګورئ، انتهایی ډیر زیات مضبوطي. نو همدغه شانته کې د سپورټ په ذریعه باندې د یو انسان موږ جسمانی تربیت کوو، ټریننګ ورته ورکوو. د دې نه علاوه کوم سپورټسمین چې دی، د دې دماغ به د بل انسان نه تیز وي، د ده ذهن به د بل انسان نه تیز کار کوي. تاسو ته ما ویل څنګه چې جسمانی صحت پکار دی، داسې دماغي او ذهني صحت هم لازمي دی. نو کوم انسان چې گیم کوي، کوم انسان چې ایکسرسایز کوي، د یو عام انسان نه دغه دماغ تیزي، ځکه دی په سپورټس گیم په دوران کې، په کرکټ کې یو بیټر دی، هغه څومره کویک فیصلې کوي، څومره زر ډیسیژن اخلي، یا یو بالر دی هغه څومره زر ډیسیژن اخلي. د دماغي طور مضبوطي، دماغي طور تیز بنسبت د هغه چا دا دماغي ډیر تیزي کم کس چې سپورټسمین نه دی. د دې نه علاوه سوشل ډیولپمنټ به موږ کوو. تاسو ته ما ویل، زه به مثال تاسو له درکړم د کرکټ د ټیم 11 پلیرز په یو ټیم کې، په دې 11 پلیرز کې یو کیپر، یو بالری، دا نور فیلډینګ ته په ګراوند کې خواره شوي. اوس د دې او د یو بل سره یو سوشل تعلق قایم دی. که چېرته دا بالر بال کوي او کیپر ته وڅښتي چې زه تاله بال نه رانیسم، بس بال کې په خپل وزن له راوړه، یا فیلډر د ګراوند نه وڅښتي وایي چې یاره ستانه چوکه والې د وزن له بال راوړه، دا گیم کیږي نه کیږي. د دې په منځ کې یو سوشل بانډ جوړ شوی دی، یو سماجی تعلق جوړ شوی دی، دا په ټیم کې کار کوي، دا د دې ګراوند نه راوځي بهر معاشرې ته، سوسایټي ته راشي. امنو د دیو به دا سوچي، د دیو به دا تربیت شوي چې زمونږ کومه معاشره ده، زمونږ ګاونډ دی یا زمونږ فیملی ده، په دې کې به موږ دغه شان په سوشل طریقه باندې اوسېږو، د یو بل سره به کوآپریشن کوو، د یو بل سره به مدد کوو، د یو بل سره به په ښې بده کې ودرېږو، د یو بل سره به ښېګړه کوو. داسې به نه کېږي چې په یو کس باندې غم او درد دی او هغه موږ یوازې پرېږدو، نه. نو د دې سپورټس، د دې ایکسرسایز، د دې فزیکل اکټیویټي په ذریعه باندې به دا انسان موږ سوشل هم جوړو. او څلورم ایموشنل
ډیولپمنٹ. د دې سپورټس په نتیجه کې به موږ د انسان د ایموشنل ډیولپمنٹ کوو. ایموشنل ډیولپمنٹ څنګه دی؟ دی به موږ د دې قابل جوړو چې هر څنګه حالات راځي ته په خپلو جذباتو باندې قابو ساتي. داسې ده لکه مثال په ګراوند کې یو سپورټسمین دی، د کرکټ پلیر دی. اوس یو ټیم به میچ بیلی او یو ټیم به میچ ګټي. اوس کوم ټیم دی هغه میچ بیلی. داسې نه چې د میچ بیلی نو دا د امپایر سره ملانجه کوي، دا د مخالف کلاړي سره ملانجه کوي، دا د کپتان سره ملانجه کوي. ولې زه میچ بیلم نو لانجه کوم؟ نه، د ده به دومره تربیت شوی، د ده به دومره ډیولپمنټ شوی چې د ده په خپل ایموشن په جذباتو باندې قابو وي. یا مثال داسې ده چې یو بالر دی هغه ویکټ واخیستله، چې د ویکټ واخیستله دی به اوس خپل سیلیبریشن کوي، دی به خوشحالي مناوي. خو د دې سیلیبریشن د دې خوشحالي مناولو دا مطلب نه دی چې دی په مخالف کلاړي پسې چې کوم د بوډ کلی یا د ویکټ اخیستي په هغه پسې ورشي، هغه پسې داسې سټایلونه کوي، داسې ایکشن کوي یا داسې جملې وایي چې د هغه دل ازاري پې کېږي. نو دی که سیلیبریشن کوي هم په جذباتو باندې کنټرولي، او که دی میچ بیلي داسې نه چې میچ بیلي نو دی لانجه کوي. نو دا ایموشنل ډیولپمنٹ به موږ کوو د دې فزیکل اکټیویټي په ذریعه باندې. دی چې بیا د دغه ګراوند نه بهر راوځي نو په سوسایټي کې په زندګۍ کې په دته هم دقه شانته کې کله غم راځي، کله پریشانی راځي، هر قسم حالات به راځي. نو چې دی د دې قابل جوړي چې په معاشره کې دی اوسېږي، نو چې د ده په خپلو جذباتو باندې کنټرولي. دا د څه په ذریعه باندې به د جذباتو دا ډیولپمنټ موږ کوو؟ د فزیکل ایجوکیشن، د فزیکل اکټیویټي په ذریعه باندې. او د کومو پلیرانو چې د ایموشنل ډیولپمنټ نه شوی، په جذباتو باندې قابو نه وي، نو تاسو به کتلي چې کله د پاکستان او د افغانستان میچ و نو په یو بل باندې دغه کلاړیانو د کرسو ګزارونه وکړه، په یو بل پسې زورونه وکړه. د څه د وجې؟ د دې ایموشنل ډیولپمنټ نه شوی، جذباتو باندې د دې کنټرول نه راغلی. نو د دې هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن، صحت او جسمانی تعلیم مقصد دا دی چې موږ به د یو کس تربیت کوو، دی به موږ مکمل صحتمند جوړو چې دی فزیکل، منټل، سوشل، ایموشنل، جسمانی، دماغي، سماجي او جذباتي مکمل دا صحتمند جوړ شي، مکمل دی فټ جوړ شي. نو د تعلیم هغه حصه چې په هغه کې موږ د یو انسان جسمانی، دماغي، سماجي او جذباتي تربیت کوو، دغه تعلیم ته ویل کېږي هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن، صحت او جسمانی تعلیم. دا انسان به موږ د سپورټس، د ایکسرسایز، د گیمز په ذریعه باندې، د فزیکل اکټیویټیز په ذریعه باندې د دې انسان هم دغه شانته کې تربیت کوو. دنه به یو روغ او یو صحتمند انسان جوړو چې د جسمانی مضبوطي، د دماغي مضبوطي، د سماجي وي او د په جذباتو باندې کنټرول. نو مطلب دا شو چې د یو انسان د سپورټس، د گیمز، د ایکسرسایز او د فزیکل اکټیویټي په ذریعه باندې داغه مکمل تربیت کول چې دا فزیکل، منټل، سوشل او ایموشنل مکمل برابر شي. دې تعلیم ته ویل کېږي هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن، صحت او جسمانی تعلیم.